د اټوم کلمه مو حتما اوریدلې ده او د اټوم په اړه به څه ناسم معلومات تاسو لرئ. اټوم موږ جوړ کړیو، موږ شاوخوا ټوله شیان د اټومو څخه جوړ شوي دي. مګر تاسو کله فکر کړی دی چې انسانان څنګه د اټوم په اړه پوه شول؟ اټوم داسې یو کوچني ذره ده چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، مګر نن موږ د اټوم په شکل باندې پوهیږو. دا ذره چې هغه په سترګو نه لیدل کیږي، د هغه په شکل باندې پوهیدل اسانه کار نه دی. د اټوم په اړه پوهیدل 2400 کاله وخت په بر کې ونیوی او په دا موده کې مختلفو ساینسپوهانو د اټوم په اړه مختلف نظریات او موډلونه وړاندې کړل او په تجربي ډول سره موږ د اټوم په اړه صحیح معلومات په لاس کې راکړل. او دغه ساینسپوهانو په خپل تجربو سره د طبیعت یو لوی راز څخه پرده پورته کړه، هغه دا چې مواد د څه څخه جوړ شوي دي. د اټوم دغه 2.5 کلن تاریخچه ډیره په زړه پورې ده. که چیرې موږ د اټوم په تاریخچه باندې پوه شو، نو موږ به د اټوم په اړه پوه شو او د اټوم په اړه باندې پوهیدل موږ سره کومک کوي ترڅو د کیمیا په مفاهیم باندې ډیر په اسانۍ سره پوه شو. نو په همدغه خاطر پرسو ساينس تاسو ته د اټوم تاریخچه په درو برخو کې وړاندې کړي. په لومړۍ برخه به د ډیموکریټ او ډالټن اټومي نظریه وایو، په دویم برخه به تامسن او رادرفورد اټومي نظریه وایو او په دریم برخه د نیلز بور اټومي تیوري وایو چې په دغه جریان کې به تاسو د اټوم د تاریخچه په اړه کاملا ټول معلومات په لاس کې راوړي او د اټوم په اړه به پوه شئ. د اټوم تاریخچه د ډیموکریټ سره شروع کیږي. ډیموکریټ 400 مخکې د میلاد ژوند کوي. ډیموکریټ هم د خپل هم عصر فیلسوفان ترڅنګ د انسانانو په منځ کې چې یو ډېر مهم پوښتنه و چې ماده د چیز څخه جوړه شوې ده، دا پوښتنې ته جواب و. ډیموکریټ ویل چې ماده د کوچنیو ذراتو څخه جوړه شوې ده او مختلف مواد د مختلف ډول د رقم کوچنیو ذرات څخه جوړ شوي دي. ډیموکریټ دا هم ویل چې دا کوچني ذرات په سترګو نه لیدل کیږي او دا کوچني ذرات نور د ماتېدو یا تجزیه کېدو وړتیا نه لري. نو په همدغه خاطر دغه ذرات د اټومس ویل. اټومس یعنی هغه ټوټې چې هغه نور د ټوټه کېدو وړتیا نه لري. ډیموکریټ په خپل دغه نظریه سره د انسانانو فکر د اټوم خواته واړاوه، مګر ډیری خلکو د ډیموکریټ دا نظریه رد کړل ځکه چې په دغه وخت کې د مواد د جوړښت په اړه چې ډیره مهمه نظریه وه هغه د ارسطو. ارسطو فکر کاوه چې ټوله شیان د څلورو عنصرو څخه جوړ شوي دي، لکه هوا، اوبه، خاوره او اور. ارسطو فکر کاوه چې موږ په شاوخوا کې چې هر څه دي هغه د همدغه څلورو عنصرو څخه ترکیب شوي دي او دغه عنصرونه کیدای شي چې په یو بل باندې هم تبدیل شي. دغه نظریه د انسانانو په منځ کې ډیره مشهوره وه. دا د دې سبب شو چې د ډیموکریټ نظریه د خلکو چندان توجه وانه وړي، خو دغه هر څه تر 1803 میلادي کال پورې د جان ډالټن د وخت پورې ادامه درلود. جان ډالټن په 1803 میلادي کال کې برته اټومي تیوري راژوندۍ کړل. جان ډالټن د مواد د جوړښت په اړه داسې وویل چې هره ماده د اټومو څخه جوړ شوې ده، کوم چې نه لیدل کیږي او نه هم له منځه ځي، او د یو عنصر ټول اټومونه یو ډول دي او د مختلف عنصرو اټومونو د اندازې او قطر له نظر مختلف. جان ډالټن په خپل اټومي تیوري سره د اټوم مفهوم بیا راژوندی کړي. د جان ډالټن په اټومي تیوري کې 3 نقطې ډېرې مهمې دي. اول دا چې هره ماده د اټومو څخه جوړه شوې ده، کوم چې نه لیدل کیږي او نه هم له منځه ځي. دا خبره د جان ډالټن عیناً د ډیموکریټ د خبرې په ډول وه. هغه هم ویل چې ټول مواد د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي، کوم چې نه لیدل کیږي. فعلا دا خبره غلط ثابت شوې ده ځکه چې اټومونه کیدای شي د هستوي تعاملاتو په نتیجه کې له منځه ولاړ شي، خو بیا هم دغه د اټومي تیوري په رامنځته کېدو کې د اټوم په اړه په پوهېدو کې یو ډېر مثبت ګام و. دویمه خبر چې جان ډالټن کړې وه هغه دا چې د یو عنصر ټول اټومونه یو ډول دي. مثلا اوسپنې یو عنصر دی، نو د اوسپنې ټول اټومونه باید په سایز او په کتله کې یو ډول وي، لکه څنګه چې تاسو په شکل کې وینئ. د جان ډالټن د تیوري سره سم باید د یو عنصر ټول اټومونه یو ډول وي، یعنی یو عنصر نشي کېدای چې د مختلفو اټومو څخه ترکیب شوی. خو فعلا د جان ډالټن دا خبره هم غلط ثابت شوې ده ځکه چې یو عنصر کېدای شي مختلف ایزوټوپونه ولري.
ایزوټوپونه هغه اټومونه دي چې اټومي نمبر یې سره مساوي دي او اټومي کتله یې فرق سره لري، یا که په بل اصطلاح وایو د یو عنصر مختلف اټومونه چې په کتله کې فرق سره ولري هغه ته ایزوټوپونه ویل کیږي. نو فعلا دا ثابت شوی چې یو عنصر کېدای شي مختلف ایزوټوپونه ولري، یعنی مختلف اټومونه ولري چې هغه اټومونه په کتله کې فرق سره لري. او درېمه خبره چې جان ډالټن کړې هغه دا چې مختلف عنصرونه اټومونه د اندازې او کتلې له نظره مختلف دي. لکه څنګه چې د مخ ویل چې د یو عنصر ټول اټومونه یو ډول دي، اوس نو بیا د دوه عنصرونو اټومونه په خپل منځ کې نو بیا فرق سره لري. یعنی د اوسپنې چې د اوسپنې اټوم څخه جوړ شوی ده او سره زر چې یو عنصر دی، سره زر عنصر بیا د سرو زرو د اټوم څخه جوړ شوی چې د سرو زرو او د اوسپنې اټومونو په منځ کې نو بیا فرق وجود لري چې دا فرق په کتله کې او په شکل کې دی. نو د مختلف عنصرونو اټومونه سره مختلف دي او د یو عنصر اټومونه نو بیا همیش یو ډول دي. د جان ډالټن د تیوري پر اساس ډالټن په خپل اټومي تیوري کې یو بل خبره هم کړې ده، هغه دا چې مختلف اټومونه سره یوځای کیږي او مالیکولونه جوړي. جان ډالټن په دې سره اټومي تعاملات تشریح کړي وو. د ول کچیر موږ مختلف اټومونه ولرو، مثلا د هایدروجن اټوم دی او د اکسیجن اټومونه دي. دا دوه مختلف اټومونه په خپل منځ سره یوځای کیږي او یو مالیکول جوړي، یعنی دوه مختلف مواد سره یوځای کیږي او په نتیجه کې یو نوې ماده یو نوې مالیکول جوړي. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای کېدو څخه کومه نوې ماده چې په لاس راځي هغه اوبه دي. نو په دغه د دوه هایدروجن او د اکسیجن د یوځای کېدو څخه یو مالیکول اوبه په لاس راځي. جان ډالټن په خپل داسې علومي خبر سره موږ ته اټومي تعاملات تشریح کوي او دا تعامل کوي چې موږ په یو معادله کې هم دا رقم ولیکو چې دوه هایدروجن جمع یا اکسیجن جوړي د یو دانه د اوبو مالیکول یا H2O. دا یو غیر توازن شوی معادله ده، خو دا تعامل موږ ته راشي. او دا سلمه خبره د جان ډالټن ډیر مهمه خبره ده، ځکه چې په دې سره د اټومي تعاملات هم تشریح کړي وو او موږ ته راشي چې نوي مواد څنګه دغه کوم عنصرونه چې په طبیعت کې وجود لري دغه عنصرونو څخه څنګه نوي مواد جوړیږي. د دې ترڅنګ جان ډالټن چې ډیر مهم کار وکړي د اټوم لپاره موډل وړاندې کړي. د اټوم دا رقم کروي شکل لري. د جان ډالټن اټومي موډل تاسو داسې کوي چې فرض کړئ لکه یو ګردی ګین چې منځ یې ډک وي، داسې یو ګین چې منځ یې ډک وي. نو د ول اټوم دا رقم شکل لري لکه یو ګردی ګین او دا ګین هم منځ یې ډک دی. نو په دې سره د جان ډالټن د اټوم لپاره دا رقم شکل وړاندې کوي چې اټومونه دا رقم کروي شکل لري. جان ډالټن په دې سره اټومي تیوري رامنځته کړه او د دورې ته حتی اټومي دوره هم ویل کېږي، اټومیک ایج. خو لږ څه وخت وروسته دغه 18 پیړۍ په اخر کې بل عالم ټامسن د په اثبات ورسوله چې اټوم په منځ کې نور ذرات هم وجود لري، یعنی اټوم خپل د نورو ذراتو څخه ترکیب شوی دی. دا چې څنګه ټامسن په اثبات ورسول چې په اټوم کې نور ذرات هم وجود لري او د دې لپاره څه تجربې ترسره کړې، دا تاسو کولی چې په راتلونکي ویډیو کې وګورئ. نو فعلا ډیره مننه چې ویډیو مې در پای پورې وکتل. تاسو کولی چې زموږ پښتو ساينس یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او که ویډیو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ. هر سوال پیشنهاد لري په کومنټ سیکشن کې ما سره شریکولی شئ او ویډیو د خپل ملګرو سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم د پښتو ساينس د علمي ویډیوګانو څخه ګټه واخلي. نو در بیا پرې د خدای په امان.